الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. زمونږ د الشیخ الشهید رحیم الله الحقانی تقبله الله چې څومره محبین دي او معتقدین دي او متعلقین دي او شاګردان دي ټول دي خبر وي، لکه څنګه چې په جامعه محمدیه للعلوم الاسلامیه چې د شهید شیخ صاحب ته منسوب ده، د جامعه په افغانستان ننګرهار کې ده. دې ته الله پاک چې څومره امتیازات ورکړي دي، چې من جمله په هغه امتیازاتو کې لوی امتیاز دا دی چې دلته د شهید شیخ صاحب رحیم الله الحقانی تقبله الله مزار موجود دی، او په دې جامعه کې چې کوم فیض او برکت دی، دغه فیض او دا برکت په نورو جامعاتو کې موږ نه دی محسوس کړی. ما خپله او زموږ چې څومره ملګري دي سر په ټولو جامعاتو کې مو وختونه تیر کړي دي، په نورو جامعاتو کې مو واقعا فیض او برکت شته، خو دلته چې د شهید شیخ صاحب کوم فیض او کوم برکت دی او کوم طالب او مدرس او عالم چې راشي نو غیر اختیاري د دې روح تر و تازه وي، خوشحاله وي. نو لوی امتیاز یې دا دی چې دلته د شهید شیخ صاحب فیض او برکت موجود دی. دویم دا چې په دغه جامعه کې لکه څنګه چې مونږه تیر کال چې کوم درسونه شروع کېده د هغې نقشه کې مونږ لیکلي وو چې دلته به اجرا په فنونو مروجو کې لکه علم النحو، علم الصرف، علم المنطق، علم البلاغت، اصول فقه دا اجرا به شروع کېږي. نو زمونږ استادانو مشایخو وفا بما وعده وکړه، هغه اجرا په فنونو مروجه کې الحمدلله شروع شوه. د دې سره سره زمونږ عزم مصمم او ارادم دا ده او زمونږ د ملګرو غوښتنه هم دا ده، خاص کر ملګري او متعلقین خو زمونږ ډېر دي، من جمله په هغه ملګرو کې زمونږ ډېر زړه پورې ملګری قاري صاحب محمد نوید حفظه الله او د نورو ملګرو هم دا غوښتنه ده چې د شهید شیخ صاحب چې کوم نهج و اندازو تحقیق المسائل درسونه به یې ویل، او د تحقیق المسائل د عنوان لاندې به په مختلفو مسائلو اختلافیه او غیر اختلافیه باندې به تحقیقات کوله. نو انشاء الله هماغه نهج و انداز باندې به د خپل شیخ الشهید رحیم الله الحقانی تقبله الله په نهج باندې به د تحقیق المسائل د عنوان لاندې به په مختلفو مسائلو باندې اختلافیه او غیر اختلافیه تحقیقات به د جامعه محمدیه څومره استادان دي انشاء الله العزیز د هغوی په تعاون باندې به دا درسونه شروع کېږي، لاندې د اهتمام او د قیادت د الشیخ ریاض الله الحقانی حفظه الله نه. زمونږ ټول ملګري دي په دې باندې خبر وي چې انشاء الله العزیز تاسو چې کومه غوښتنه ده هغې غوښتنې ته موږ په بالرأس والعین لبیک وویله. الله پاک په توفیق سره به انشاء الله العزیز دا ټول درسونه د ابتدا نه تر انتها پورې اخر ته به رسیږي. نو کوشش وکئ چې زمونږ د جامعې محمدیه کم چینل دی دا زمونږ د ملګرو نه دا غوښتنه ده چې کوم درسونه په دې کې نشریده دا تاسې تعقیب کړئ. اکرمکم الله وعزکم الله، فی امان الله. السلام علیکم ورحمة الله.